د خوست کافیټریا هوټل د غونډو په تلار کې دا ناسته د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ادارې د خوست څانګې د فعالیدو په موخه رابلل شوي. د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره که څه هم د دوی اداره په مرکز کابل کې خپل کلتوري او څېړنیزې چارې پر مخ وړي، خو د خوست میشتو فرهنګیانو او د ولایت کې ادبي او کلتوري هڅو ته په پام یې غوره ګڼلي چې خوست کې هم خپله څانګه ولري ترڅو یادو برخو کې د ولایت ته هم خدمت وکړي. زموږ د ټولنې عمومي موخې اهداف چې دي یا خو ډېر دي، خو ځینې به تاسو سره شریک کړم چې په مجموع کې موږ د افغان ویاړ له طریقه غوره روزنیز سیمینارونه، ورکشاپونه او همداشان کنفرانسونه دې ته ورته مجله هم لرو. د مجلې د چاپ په برخه کې موږ په دې وروستیو کې توانېدلي ترڅو محلنۍ مجله هم ټولنې ته وړاندې کړو په بیلابیلو برخو کې چې هغه تعلیمي برخې دي، فرهنګي برخې دي، علمي برخې دي، د مستنداتو برخې دي. په دې برخو کې زموږ ټولنه فعاله ده او انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به د دې ټولو نمونې تاسو سره شریکې شي. د تعلیم برخه کې موږ هم کار روان دی. تقریبا زموږ د ټولنې له ادرسه ځینې کتابونه تر چاپ لاندې دي او یو تعداد یې چاپ شوي هم دي. نو انشاءالله د خدماتو برخه کې کوشش کوو چې با کیفیته او ښه خدمات ټولنې ته وړاندې کړو. په خوست کې شته ادیبان، لیکوالان او شاعران وایي رښتیا هم چې د ولایت کې د دوی شمیر زیات دی، خو د دوی د ادبي هڅو او چارو د همغږي کولو او لا غني کولو لپاره د دا ډول ادرسونو فعالیدل ستره اړتیا ده. دوی د افغان ویاړ څېړنیزې او کلتوري ادارې د خوست څانګې فعالیدل په یادو برخو کې غوره ګام یادوي. په خوست کې داسې وه فعاله ټولنه نه وه چې هغه د ادب په ډګر کې، د فرهنګ په ډګر کې کار وکړي. نو دا ډول ټولنې لکه د نن چې جوړه شوه او یا نوره که جوړیږي، بې شکه په ادبیاتو باندې، په هنر باندې، په فرهنګ باندې تاثیر ځکه زیات دی چې موږ تاسو ګورو. یو ډېر روڼ مثال ورکوو چې په پښتونخوا کې په هیڅ نصاب کې پښتو ژبه نشته، په هیڅ یو مضمون په پښتو ژبه نشته، خو هلته د پښتو ژبه، پښتو ادب دا یوازې په د ادبي ټولنو د ژوندی ساتلی ده او هم ژبه ژوندی ساتلې ده، هم ادب ژوندی ساتلی ده. نو د دې تاثیرات بې شکه چې له حده زیات دي. دلته د کلتوري ترڅنګ د څېړنیزه برخه هم یاده شوې ده. دا ډېره مهمه ده. زموږ په پوهنتونونو کې هغه هم له لیسانس پورته زده کړو کې دې برخې ته پام کېږي، په ټیټو برخو کې نه کېږي. کېدای شي دغه ټولنه د دې باعث شي چې د خوست په بېلابېلو فرهنګي ارزښتونو، علمي ارزښتونو، په علمي سطحو، فرهنګي سطحو څېړنیز مواد راټول شي. د خوست ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین هم د ورته فرهنګي ټولنو فعالیدل د خپلو چارو له لومړیتوبونو بولي او ډاډ ورکوي چې یاده برخه کې به د دغه ادارې له مسؤلینو سره هر ډول همکاري کوي. داسې نه چې موږ د غونډو چا ته یا اجازه ورنکړو، بلکې دا موږ خپل ځان غونډه کړو او دوی د موږ سره په دې کې په دې فرهنګي هلو ځلو کې دوی د موږ سره مرسته وکړه او مرسته کوي لګیا ده. نو په دې اساس یو خبره فقط کوم چې د خوست تعلیمي او ادبي او لیکوالي سطحه چې ده دا په ټول افغانستان کې ډېره لوړه ده. د فرهنګي چارو د پوهانو په باور خوستي ولسونه بشمیره فولکلوریک، ولسي او په ټوله کې داسې ادبیات او عنعنات لري چې لا یې څېړنیزه او کتابي بڼه نه ده خپله کړې، خو د دا ډول کلتوري او څېړنیزو ټولنو او ادارو په هڅو به وشي چې دا فرهنګي او کلتوري شتمني وسپړل او وڅېړل شي ترڅو یې په مرسته خپل اصیل فرهنګ ژوندی وساتل شي او تر نړیوالو هم ورسول شي.